د خوست اتلانو ټرافي په نوم یادې سیالۍ د استاد حکیم تڼیوال پارک اړونده میسینه کرکټ لوبغالي کې جوړې شوې وې چې پکې شپږو لوبډلو برخه اخیستي وه. د یادې سیالیو جوړونکی وایي له لوبو څخه اساسي موخه د ځوانو لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول او کورني کرکټ ته پرمختګ ورکول وو. خوست او د همداشان د کورني افغانستان د کورني کرکټ لوبغاړو ته یو فرصت دی، یو کار کول دي ترڅو دوی ته هغه لوبغاړي چې په کورني کرکټ په نورو ایونټو کې زمینه نه مساعدې کړي، موږ یو څه فرصت ورته برابروي او دوی ولوبېږي. په ذکر شوي سیالیو کې د کرکټ ملي ټیم 19 کلنو ترڅنګ د کورني کرکټ لوبغاړو هم شتون درلوده. لوبېدونکي لوبغاړي وایي دا ډول سیالۍ د کرکټ د ودې په برخه کې خورا اړینه تمامیږي. زمونږ په وړتیاونو ډېر اغېز کوي ځکه دلته سینیر پلیران دي، انډر 19 دی او د فرست کلاس لوبغاړي دي لکه زمونږ صابر ګربز، خالد تڼیوال چې د انډر 19 پلیر دی، دا زمونږ سره دي. د دوی ته د تجربو څخه موږ پوره ګټه اخلو او ډېر خوښ او خوشحاله یو چې موږ په داسې یو ایونټ کې تر فاینل رسېدلي. چون موږ کابل ته خوست ته راغلي یو او د خوست د کابل اتلانو ټیم اساسي توپ دلته کوو او دلته یو زه خپله لوبغاړی یم کابل اتلانو کې. نو موږ غواړو د کرکټ بورډ نه چې داسې ټورنمنټونه په لار واچوي چې موږ دپاره ډېره فایده رسوي. نو دلته موږ سره په ډومیسټک کرکټ هم شته، دلته 19 کلن 19 لوبغاړي هم پکې شتون لري، داسې 8 ټیم لوبغاړي هم شتون لري. د خوست اتلانو ټرافي کرکټ تنظیمونکي وایي په پلان کې لري چې د کورني کرکټ د ودې په موخه په راتلونکي کې هم ورته سیالۍ جوړې کړي.